له کندهار څخه تازه او د پرمختګ خبر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د کندهار د برېښنا ریاست په عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت د برېښنا ریاست په عوایدو کې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی دی. د کندهار برېښنا حوزوي ریاست یو مسؤل ارشاد احمدي ویلي چې د تجارتي څانګې له لوري د روان 1402 لمریز کال په تیرو 8 میاشتو کې 299 میلیونه 304 زره افغانۍ عواید راټول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیر 1401 لمریز کال په لومړیو 8 میاشتو کې ټول 368 میلیونه 580 زره افغانۍ عواید راټول شوي وو. اوس دغه ارقام ښایي چې د سږ کال په راټول شویو عوایدو کې 40% زیاتوالی ښیي. بل خوا ښه خبر دا ده چې د جی پی ای د افغانستان پوهنې برخې سره 110 میلیونه ډالره مرسته کوي. د زده کړې لپاره نړیوال ګډون جی پی آی په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیونه ډالره مرسته ځانګړې کړې ده. د معلوماتو له مخې دا مرسته به د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان له نجونو او هلکانو سره مرسته وکړي تر څو په ټولنیز محور زده کړو کې ګډون وکړي او بنسټیز مهارتونه زده کړي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.